ان شاء الله د هر کوم سره تولید په افغانستان کې کیږي. 15 کاله مخکې ما دا انګیزه پیدا شوې وه. پور مخکې دونه مې یو امپور جوړ کړی و، هغه یو 4 کاله مخکې و. هغه امپور چې دی یعنی ما په 2 میاشتو په ټول وخت کې جوړ کړی دی. او دغه السلام علیکم ورحمت الله. انجینر صاحب محترمه ښه جوړې؟ خیر اوسې، تاسو څنګه ښه؟ الله دې خیر درکړي، خوشحاله اوسې. دغه ملګرو ته خو لږ د ټوپک په باره کې معلومات ورکړه وروره. ټولو لیدونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امپور 1 په باره کې ټولو هیوادوالو ته پیغام دا دی چې د آینده دپاره به انشاءالله موږ په افغانستان کې د سلاح خرید له خارج نه کوو. نو انشاءالله د هر کوم سلاح تولید په افغانستان کې کیږي. د دولت نه غوښتنه لرو چې په دې برخه کې د موږ سره همکاري وکړو او موږ باندې داسې ډېر استعدادونه په افغانستان کې شته دي او د استعدادونو ته ترجیح ورکړو او د همدو طریقې فرصتونه ورته برابر کړو تر څو دوی خپل استعدادونو ته ارتقا ورکړو. او دا امپور 1 چې جوړ شوی دی دا د افغانستان خپل تولید دی. نو همدو په خاطر باندې زما سره انګیزه پیدا شوله چې موږ 15 کاله مخکې ما دا انګیزه پیدا شوې وه چې د افغانستان چې دی د خارجو مملکتو په مقابل کې یعنی د سلاح په مقابل کې د جنگ په مقابل کې ډېرې سلاحوې نه لري، کنې افغانان په جنگ کې ډېر تکړه دي. نو همدو په خاطر باندې موږ وتوانېدلو چې یو امپور جوړ کړو. دا چې انجینر صاحب تاسې دومره لوی شاهکار کړی دی نو که خپل ځان هیوادوالو ته معرفي کړئ ډېر به ښه چې هیوادوال مو وپېژني. نوم مې جلال الماس د میدان وردګ ولایت د بندیچک ولسوالۍ یم. د 2م سمستر د برق انجینرۍ محصل یم. 3 کاله 4 میاشتې کېږي په برق انجینرۍ پاور کې استاد یم. جزاک الله خیر. نو هیوادوالو ته څه پیغام لري په دغه برخه کې؟ هیوادوالو ته پیغام لرم چې ټول هیوادوال ښه ذهنونه لري، ښه موافق ځوانان دي. نو د خارج ته د خارج ته تګ دی ته یوه مفکوره جوړه شوې ده. نو هر یو اوس پاسپورت چې یا د خارج په تګ کې یعنې زموږ ډېر افغانان چې هر ځای کې یا کښتۍ بیړۍ تیاره لوېدلې وي په 100 کې 80% زموږ افغانان دي. نو ولې د خپل ملک پرېږدئ، راشئ خپل افغانستان ته کار وکړئ. ښه استعدادونه زموږ افغانستان څخه لاړل، یعنې اوس هم ښه استعدادونه په افغانستان کې پاتې دي. نو هغه استعدادونه چې خارج ته وتلي دي، که چېرې ما ته په خارج کې ډېرې زمینه خلک مساعده هم کړه نو زه نه د خپل هیواد نه پرېږدم. د خپل هیواد ماتې پښې او ماته ملا به انشاءالله ملهم کوم او د خپل هیواد دپاره به ټول ژوند سرمال قربانوم. جزاک الله خیر. انجینر صاحب کېدلی شي چې دا ستاسې شاته د ملګرو سره کوم امپور دی تاسو جوړ کړی راشئ راسره او د نږدې نه یو څه تشریح پکې ورکوئ په دغه امپور کې. جزاک الله خیر. دغه امپور دی تاسو کولی شئ انجینر صاحب په امپور کې تشریح ورکړئ؟ دا امپور مخکې دونه مې یو امپور جوړ کړی و، هغه یو 4 کاله مخکې و. هغه امپور چې دی یعنې ما په 2 میاشتو په ټول وخت کې جوړ کړی دی او دغه امپور چې دی ما په 9 ورځو کې جوړ کړی دی. ماشاءالله په 9 ورځو کې. دا څه خصوصیتونه لري انجینر صاحب؟ خصوصیتونه دا دي چې په دوی کې هېڅ یوه پرزه د امپور نه ده جوړه شوې، نه ده کارول شوې. ان دوربین هم د امپور نه دی. ټول وسایل چې دي زموږ او تاسو په افغانستان کې په پریمانه توګه باندې پیدا کېږي، لکه د موټر سکله پرزې شوې، د موټر پرزې شوې، ځینې داسې پرزې دي چې موږ په دوی کې کارولې دي. نو هغه هم ټول د افغانستان کې یعنې په پریمانه توګه باندې پیدا کېږي او موږ کولی شو په ډېر کم عاید باندې یو ستندرد امپور جوړ. ماشاءالله ډېر ښه. دا څوم امپور دی چې تاسو جوړ کړی؟ دوهم امپور دی او په 9 ورځو کې مو دا جوړ کړی؟ لومړی چې مو امپور جوړ کړو په څومره ورځو کې مو جوړ کړی و؟ په 2 میاشتو کې جوړ کړی دی. نور اختراع یو 8 دانې اختراع خپله لرم. نو هغه بازک دی، 2 ګیره بازک دی او پسې د انرژۍ ماشین باندې اوس کار روان دی. نو پسې روباټیک دی، روباټیک هم جوړ کړی دی، دوربین هم جوړ کړی دی، اسکاوټر هم برقي جوړ کړی دی، ان ډیزل خو چلندېږي. او بل هم چې دی چینهدار اسکاوټر هم جوړ کړی دی. همداسې یوه د کور نقشه نامه هم جوړه کړې ده 2 منزله.
داسې ما د خپلو اختراعاتو نومونه هم کله کله لاړ شي. جزاک الله خیر. الله تعالی دې نور هم توفیق درکړي چې دې هیواد ته د ښه خدمت کولو مصدر وګرځي انجینر صاحب. انشاءالله موږ خو د هیواد لپاره شپه ورځ په ځان باندې یوه کړې ده، نو کوشش کوو چې د خپل هیواد لپاره خدمت وکړو. ډیره مننه د وخت راکړولو. جزاک الله خیر. مساجور دو انجینر صاحب نیست. خو مدثر الله